نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ تعالی یقول اللہ تبارک و تعالی قیامت پر زمانہ فرمائی ابن آدم اے دی آدم زیا مرضت فلم تعودنی زنا جوړم تا زما عیادتونو که زما خواله رانغلی نو الله تبارک و تعالی تبدا بنده فرمائی یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین اے زما ربا ما بس څنګه عیادت کړو ستا ته اوس مستخ رب العالمین ته خود مرزونه پاکي الله تبارک و تعالی فرمائی اما علمت ان عبدي فلانا تا ته پته نه وه چې زما فلانې بنده یا زنانه د بنده چې کومه دا مریضه دی ناجوړو افلم تعودو تا د هغه تپوس ونه کړو چې خواته تللی معلومات یې کړی وې او د هغه عیادت یې کړی وې هغه د ضروریات پوره کړی وې اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده تا ته پته نشته که ته هلته تللی وې د هغه تپوس چې کړی وې هلته به تا زه موندلو معلومه ده اشتله چې مریض سره تعاون کول مریض خواته تل غریب سره تعاون کولو کې الله تبارک و تعالی ملاویږي وی الله وی تا وزالت موندلی وما او بیا وی ابن آدم اے د آدم زیا استطعمتک فلم تطعمنی ما د تان ډوډۍ غوښتلې وه تا مال ډوډۍ نه ونه کړې نو الله تبارک و تعالی بنده وی یا رب کیف اطعمک وانت رب العالمین تو خو رب العالمین د خوراک ساک نه پاکي تعالی ما څنګه ډوډۍ را کړې وي الله تبارک و تعالی فرمایي اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه زما فلانه بنده تان ډوډۍ غوښتلې و تا غل ډوډۍ نه ورکړې مطلب دا چې غریب او تا هغه سره تعاون نو کړې که تا هغه سره تعاون کړی وی هغه ډوډۍ ورکړې وی هلته به تا زه موندلی وما او دا ډوډۍ ګویا تماما نه خورولې وه نو زه به دې ته میلاو شوی وم نو ګویا غریب ما ډوډۍ ورکولو سره الله تبارک و تعالی میلاویږي او بیا الله تبارک و تعالی فرمای اما علمت لو اطعمته لوجدت ذلك عندي تا ته پته نشته که ته تللی وې د غریب سره تعاون دې کړی وې د من ډوډۍ دې خورولې وې هلته که به تا ته زه میلاو شوم تا به زه موندلی وم ای ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی ما تا نه اوبه غوښتلې وې تا مال اوبه نه وې راکړې الله تبارک و تعالی ته بنده فرمایي چې څنګه ما تا له اوبه راکړې ته خو رب العالمین نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې فلاني بنده تا نه اوبه غوښتلې وې او تا هغه باندې اوبه بندې کړې وي لہذا که تا هغه اوبه ورکړې وي او تا اوبه بندې کړې نه وي ته هلته که زه موندلی وم معلومه دا شتله چې غریب اوبه ورکول غریب له ډوډۍ ورکول دې باندې جنت هم میلاویږي دې باندې الله تبارک و تعالی هم میلاویږي او دې باندې الله تبارک و تعالی خوشحالیږي نو دا جمع دی په دې جمع کې تاسو ګاونډیانو کې به داسې خلک ومئ چې هغو به غریبانان وي او به خپل وسولو ګرمې کپړې نه شي اخیستی کوټ نه شي اخیستی ځکه چې نن سبا کې هغه د کباړ معلوم ګران شوی دی نو کباړ کې هغه هم نه شي اخیستی په 300 300 باندې یو شی دی هغه چې مزدوري کې هغه خپل کور نه پوره کېږي بیماریانې دي اخراجات نه پوره کېږي لہذا هغو له ګرمې کپړې اخیستل یا ولا نن سبا کې بعضې کورونه داسې دي چې اولاد چې کوم دی هغه بعضې سړو هغه نارینه او جات کې نه په خپله بوډا شوی دی کمزوری شوی دی جمع یې راغی مخکې د لرګو ضرورت دی لرګي وله نشته دی او تا هغه له پیسې ورکړې ځان له په لرګي واخله هغه سره تعاون وکړو نو الله تبارک و تعالی ګویا تا هغه من ډوډۍ وخوړله تا هغه له د جمع انتظام وکړو نو الله تبارک و تعالی په دې باندې خوشحالیږي نو خپل علاقو کې خپل وس مطابق څومره چې تاسو ګاونډیان دي رشتهداران دي یا یتیمانان دي په علاقې کې مسکینان دي محتاج دي او هغو مزدوري نشي کولی بیماریانې دي کورونو کې یا بخپله بیماره دي آمدن والا څوک شتی نه دا روپۍ چا نه غواړي هم نه هغه دغې والا دی سفید پوشه دي داسې خلق نو داسې خلقو سره تعاون وکړي خپل مالونو کې الله بدل اجر راکړي الله به جنت نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین